د اشرف غني او د افغانستان د سقوط په اړه د امرالله صالح تازه او نوې وینا. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. جمهوریت کې د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پر جمهور رئیس غني د جمهوریت د سقوط پړه اچول پوچه ادعا او د مسالې ساده کول دي. صالح پر خپل ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي جمهوریت د امریکا، ناټو، مشترکې دسیسې او د پاکستان قطر په همغږۍ سقوط کړی شو. دا چې ولسمشر غني په سقوط کې ګرام ګڼل کیږي د همدې دسیسې د سپانسر شوي مطبوعاتو، خبریالانو، مبصرینو او شنونکو کار دی. د جمهوریت دغه چارواکي ټینګار کړی چې ناټو او امریکا غواړي د جمهوریت د سقوط مسالې په ساده کولو سره د خلکو اذهان مدیریت او خپل حیثیت وساتي. هغه زیاته کړې چې د طالبان نظام دوام نه کوي او ډیر ژر به خلک د سقوط شاهدان اوسي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د یوه پاکستانی خوندیتوب له ټول افغانستان غوره دی. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د یوه پاکستانی خوندیتوب له ټول افغانستان غوره دی. د نوموړي په وینا کله چې د یوه پاکستانی وګړي د خوندیتوب او امنیت خبره کیږي نو ټول افغانستان پرې رټل کېدای شي. د پاکستان ایکس پریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي جنرال منیر په دې ناسته کې د افغانستان سرپرست حکومت ته په اشارې ویلي پاکستان ته د په بده نه ویني او په وینا یې هیواد یې هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د زده کوونکو یوې غونډې ته کړې دي. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.